دا ملک الموت راشي دروازه کې راښکاره شي یو څو عجیبه خبرې وکړي که دا خبرې دي ژوندو اوري دي په مړي به نه جاړي په ځان به جاړي چې دا خوشحال له موږ پسې را روان دی لم تبکون ولې جاړئ لم تجزاؤون دا چغې سورې ولې وکئ ما لي ذنب زما ګناه څه ده زما غلطي څه ده فوالله ما نقصت لكم عمره فالله قسم که ستاسو عمر ما کم کړی والله ما حبست لكم رزقا فالله قسم که ستاسو د رزق دروازه ما بند کړی ما لي ذنب زما غلطي څه ده وان لي فيكم لعوده زه خو ستاسو د کور ته بیا راځم ثم عوده بیا راځم ثم عوده بیا راځم حتى لا يبقى منكم احد چې یوم پاتې نشي بیا ستاسو د کور ته زنه راځم وی ګدا خبرې دي ژوندو اوري دي په مړي بنه جاړي په ځان بجاړي چې دا خوشحال له موږ په سیم را روان دي زما محترم موږ تاسو ټول په دې سفر باندې روان مسافري کم من مستقبل لغد لا يدركه ډیر خلک د سبا په انتظار ودشي سار ډورا پانشي ډیر خلک سار د کور نوزي ماقام د کور تران شي یو صحابي ته پیغمبر علی السلام فرمایي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء کله چې ته سحر کې د ماقام انتظار مکوا و اذا امسيت فلا تنتظر الصباح کله ته ماقام کې د سحر انتظار مکوا وعد نفسك من اصحاب القبور ځان د قبرستان په مړو کې شمار نم د سبا پته لګي نم د بیګا پته لګي زما محترم ځان له په دنیا کې داسې مهنت وکاو داسې خواري وکاو داسې ستړي وکاو داسې مال او جان بد الله په دین باندې لګاو چې ځان له په د آخرت کور جوړ کو او د خپل بچو به صحیح تربیت کو چې بچیم د آخرت توخه شي کم از کم دا قرآن خود په هر مسلمان نارینا زنانا عاقل بالغ باندې د قرآن شریف درې حقونه دي حکیم الامت اشرف علی تانوی سے لیکلي دي په هر نارینا زنانا عاقل بالغ په د باندې د قرآن شریف درې غټ حقونه دي که بدی کې به یوم پاتې دي دی په اولئک یؤمنون به کې کامل درجه باندې داخل نه دي دی په قرآن باندې د کامل ایمان داوا نشي کولی باقي کې لومبني حق دادي چې موږ قرآن په ناظره باندې وایو اوس هم د معاشره کې ډیر خلک شته تکړه خلک خوخيار خلک د کور مشران د کلی مشران د جرګي مشران د علاقې مشران او قرآن په ناظره نه دي او بدقسمتیم دا چاته ګنام نه ښکاري یره ججبه ملواړه د په قرآن نه راوړي دا وزر ته د الله په عدالت کې پیش کولې شي چې زما جبل واړه اردو دې زده کړه پښتو دې زده کړه سندي دې زده کړه بلوچي دې زده کړه انګریزي دې زده کړه ډاکټري دې زده کړه انجینری دې زده کړه لواري دې زده کړه ترکاڼي دې زده کړه درځي توپ دې زده کړه مصری توپ دې زده کړه زمینداری دې زده کړه دکانداری تجارت دې زده کړه او یو قرآن ته جبل واړه دا وزر خو به چرته الله قبول نه دا ستر کې کومه قرآن له در کړی دا جبه کومه قرآن له در کړی ومن اراد ان ذکری فان له معيشه ضنكا چا قرآن نمخ واړه والله زندگی به لنډ او تنگ کړ ونحشره يوم القيامه اعمى قبر نه راپاسي ورون برا پاسي قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا زما خوسترګي ولاړون دی ولې راپاسولم قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قرآن می در لګري د سترګي ما قرآن له در کړی په دې سترګو دی قرآن ته نه کتل ځکه می په دې سترګو را پاسول چا قرآن نه دی ویلي د مجلس کې توبه وباسو او قرآن په ناظره باندې وایو الف با تا قاعده شروع کو کبه دې قاعده کې په دې لومبني صفه کې مرګ رالي نو دړندو په صف کې بنو درګو د قرآن والا صف کې به ولاو نیت ورته کو چې قرآن په خپل موي په خپل زنانو باندې موي او په خپل بچو باندې موي او بیا به روزانه د قرآن تلاوت کو زینوا منازلکم بالصلاه وبتلاوه القرآن خپل کورونه په دوه سيزونو باندې خسته کوي موږ په چونه باندې پرنګ باندې ماربل باندې کارپټ باندې قالین باندې کور خسته کو پیغمبر علی السلام فرمای کور خسته کې دوه کار پکې شروع کا یو د قرآن شریف تلاوت او دوی منځونه د منځونو اهتمام فرض منځ به جمع کوي مسجد ته راځي کور کې نوافل کوي چې نارینا زنانا ماشومان ټول د منځ اهتمام کوي د تلاوت اهتمام کوي دې سره کور خسته کوي کور کې برکت پیدا کوي او زما محترم په بچو کې نیت وګو چې یو بچي به ان شاء الله حافظ او عالم جوړو ان شاء الله او څنګه چې زوی عالم جوړې دي شي د سلور معلمه جوړې دي شي دا د نن د بناتو د بخاری شریف ختم دي تاسو به په خپل سترګو باندې وای نه زما محترمو څنګه چې زوی نعمت دی دا سلورم نعمت دی حدیث کې راځي د کم پلار دوه لونه او دې په خپل شو سپکیونه قتل تربیت یو که حق ادا کړ
او به دا دوانه وادم کړي او مرګ پوری دا پلار خیر خبره لري پیغمبر اسلام دا دوه ګوتی دا اشاره کړي څنګه چې دی یو ګوتی ته بل ګوته نږدې ده دغه چې د دوه لونو پلار به جنت کې ماته نږدې یو صحابي پاسه د الله رسول کده چا یو لوري وی کده چا یو لور د دې په خپانه شو سپکیونه قتل تربیت او حق ادا کړ او مرګ وادي کړو مرګ پوری خیر خبره لري پیغمبر اسلام بیا دا دوه ګوتی دا اشاره کړي څنګه چې دی یو ګوتی ته بل ګوته نږدې ده دغه چې د یو لور پلار به جنت کې ماته نږدې حدیث کې راځي لا تکره البنات فإني ابو البنات اے د لونو پلار په لونو مخه پکېږه ما ته ګوره زه د لونو پلار دا خدای الله تقسیم دی يهب لمن يشاء اناسا چاته خوښه شلونه ورکی و يهب لمن يشاء ذکورا چاته زامن ورکی او يزوجهم ذکرانا و اناسا چاله لونه زامن دوانه ورکی و يجعل من يشاء عقيما چاله یوم ورنی یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی 12 زامن الله ورک لوط علیہ السلام پیغمبر دی الله ټول لونه ورک شعیب علیہ السلام پیغمبر دی الله ټول لونه ورک او امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم الله لونه زامن دوانه ورکل زامن ما شموالی کی وفات شلونه پاتې شوي فرمایل بلا تکره البنات فإني ابو البنات د لونو پلار په لونو مخه پکېږه ما ته ګوره زه د لونو پلار حدیث کی راضی کہ کور کی لور پیدا شي د کور ته یو فرشتہ راشي د ماشومی د سر په دی وختو کی ګوتی وي ضعیفه خرجت من ضعیفه انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم کمزوری د کمزوری نه پیدا شوي تاسو مدد کیږي تاسو ته رزق ملاویږي د کمزور په وجه باندې په لور دی د الله شکر ادا ک اوس باندې اوران کارونه الله سمي پریشانی به الله ختمي کی د رزق دروازې به در باندې الله کولو کی په شرط دی کې په لور دې د الله شکر ادا نو لورم نعمت تی زویم نعمت تی او مسلمان ډیر خوش قسمت دی که ماشوم دی وفات شو دا د آخرت توخه جوړه شو الولد یجر ابويه الى الجنه دا ماشوم به مور پلار جنت ته راکاږي د قیامت پورس دا څومره ماشومان چې د مسلمانانو د بلوغ نه مخکې وفات شوي دوی ته په میدان محشر کې اعلان وشي ماشومانو ځئ جنت ته دوی به پولیس رات سره راجمع شي خپل منځ کې به خبرې کوي جنت ته به نه ځي الله به سره د علم د فرشتو نه تپوسو کې دا ماشومان جنت ته ولې نه ځي الله ضد کوي چې مور پلار هم حساب کتاب کې ګیر دی موږ ځان له جنت ته لاړ شو الله موږ ځان له جنت ته نه ځو اعلان به ورته وشي مور پلار د لاس نه ونیسئ ځان سره جنت ته بوځئ ما محترمو خوش قسمت په لور کې مم خیر دی په زوی کې مم خیر دی د بچو په مرګ کې مم خیر دی او که بچی پاتې شو بچو سره به خیانت نه کوو د بچو به صحیح تربیت کوو او بچی به ځان د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړو بچو له ښه نومونه کیدو بچو ته ښه عادتونه وښیو سمو اولادکم باسماء الانبیاء ولو بچو له پیغمبرانو نومونه ږدئ احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن الله تخوف نومونه عبد الله عبد الرحمن دی وعزتي وجلالي لا اعذب احدا تسمى باسمك يا محمد في النار زمادي په خپل عزت جلال قسمی د چا نوم کې محمد احمد رازي د جهنم د اور سزا بنور کوم بچی له نوم کې د محمد ابو بکر محمد عمر محمد عثمان محمد علي محمد طلحه محمد زبير محمد سعد محمد سعيد محمد عبد الله محمد عبد الرحمن دا سي مزیدار نوم ورلکیدا او د نوم تپوس د عالم نه کو مزیدار نوم ورلکیدا او به معصوم په خبرو راشي د الله نوم ورته وخیا لا اله الا الله ورته وخیا او چې کله خپل کی طاقت پیدا شو مسجد او مدرسه ورته وخیا قاری صاحب له بوزا قران ورته وخیا په دې مدارسو کې به زمونږ بچي عقاید زده کوي عبادت پس زده کوي معاملات پس زده کوي اخلاقیات پس زده کوي معاشرتي زندگی پس زده کوي